مکاشفة القلوب کې امام غزالی رحمه الله فرمایي چې څلور لارې دي چې سړی د خپل ځان اصلاح په وکړي، د باطني امراضو اصلاح. تاته ځان نه دی معلوم چې په ما کې حسد شته که ریا شته که کینه شته، خو څلور لارې خپل که رب العالمین د دې څلورو لارو په واسطه سره به د رب العالمین په دا زړه کې اصلاح راولي، هغه باطني امراض به دې لرې کړي. کومې څلور لارې دي؟ اول د یو عالم متقي پرهیزګاره مرشد په لاس ځان ورکړه. کلیو علاقه کې وګوره، سیمه کې وګوره چې ستا په نیز د ولی الله خدای ته نږدې و او ستا ورباندې اعتراض نه و او ستا ورسره د زړه مینه خلاصه وه، د دې مرشد په بیعت کې ځان راوله او هغه مرشد به دې ورځ په ورځ د اصلاح کوشش کوي تر هغه وخته پورې چې ستا باطني امراض به در ختموي. دا یوه لار ده. د اولیاو سره بیعت و داسې اولیاء تاسو غوږ ونیسئ. زه عام وخت کې دا خبره کوم، اوس بیا کوم. تاسو کوشش وکړئ په علاقه کې د داسې چا سره ډېر بیعت مه کوئ چې پر هغه باندې د خلکو اعتراضونه وي. دا نه درته وایم چې زه پر اولیاو لګېږم. ستا په علاقه کې به یو سړی د ولی الله په نامه مشهوري، خو د خلکو به ورباندې اعتراضونه ډېر وي، چې مه مرید کېږه. ولې د خلکو اعتراضونه چې دا خلک ستا د پیر غیبت تاته کوي، دا ستا له تایب وژني، د دې پیر څخه درته پیس نشي وړلی. کوشش وکړه چې متفق سړی وي. یو خو داسې مسله وي چې نن خلک پر هر چا اعتراض لري، پر هغه اعتراضاتو ته مه ګوره. د چا جرحه چې مفسره جرحه وه او پر ځای جرحه کول، د داسې پیر سره بیا بیعت مه کوه چې 5 کاله بعد 10 کاله بعد ورباندې معترض جوړېږي او هغه د نورانیت او د فیض لاره یې پر تا بندېږي. اوس لا سوچ وکړه، اوس لا پښې او قدم ټینګ ولګوه، د داسې پیر او مرشد سره بیعت وکړه چې ستا د زړه مینه ورسره وي. نو اوله د اصلاح لار دا ده. اول غواړې چې په تا کې باطني امراض نږدې شي، ته راولاړ شه، د یو مرشد په لاس ځان ورکړه. هغه مرشد به دې تزکیه کوي، تصفیه به دې کوي، تخلا او تحلا به دې کوي. اول به دې داسې عقیده جوړوي، د عقیدې نه بعد به دې بیا په سنتو سینګاروي، د سنتو وروسته به دې محبت الهي و زړه ته اچوي. اوله لار امام غزالی رحمه الله مکاشفة القلوب کې دا ذکر کړی. دا چې موضوع تفصیلي ده اخواته نه ځم. دوهمه لار، که د یو مرشد په لاس ځان نسې ورکولی، بیا راولاړ شه، د اولیاو مجالس خپل کړه، د اولیاو مجلسو ته ځه، د نیکانو مجلسو ته ځه. دا د نیکانو مجلس هم په تا کې اثر کوي، بیا هغه د نیک سړي صفت په تا کې راځي. د نیکانو خلکو صفتونه خو ښه صفتونه دي، عادات السادات سادات العادات مسله ده. د نیکانو خلکو صفتونه ښه صفتونه دي، په تا کې راځي، هم د باطني امراضو اصلاح دې ورباندې راځي. چې څومره د نیکانو مجلس ډېر کوې، هغومره د نیکانو سره مینه راځي او هغومره د خپل باطني امراضو څخه بري او بېزاره کېږي. دا یې دوهمه لار. درېیمه لار، دا یو عجیبه لار ده. زما عزیزانو، که دغې لارې ته موږ تاسې خالص د یوې لارې ته منتظر شو، دا څلور لارې چې امام غزالي صاحب ښوولي دي، هغه حجت الاسلام و، هغه معاصي شخصیت نه و. هره لار ته چې سړی په حقیقت باندې منتظر سي، دا مې عقیده ده چې په انسان کې به مکمل کمال راسي. درېیمه لار، که ځان غواړې چې اصلاح یې کړه د باطني امراضو څخه، خپل د دشمن خبرې اوره. دا ډېره تعجبه ده. موږ خو چې د دشمن خبرې واورو، دشمني مو ورسره ډېره سي. نه، ستا دشمن تا ته منتظر دی، په تا کې عیبونه پیدا کوي. د خپل هغو عیبو اصلاح وکړه. ستا دشمن دی، ستا عیبونه لټوي، مجالسو کې در پسې غږېږي، علاقو کې در پسې غږېږي. نو داسې مه کوه چې ته هم پسې غږېږي، دې کې بیا ګټه نه راوځي. چې کوم ځای پر تا اعتراض وکړي، ته راولاړ شه، په هغه ځای کې په ځان کې اصلاح راوله. که هغه عیب در پکښې وي، که عیب نه و در پکښې، بس ته یو خپل کار پرېږده. دا د دشمن خبره اورېدل، دا هم د سړي د اصلاح ذریعه جوړه شي. لکه یو عالم لیکلي دي موسوعة الصوفیه کې، وایي که چیرې هغه علما نه وای چې حقاني تصوف یې ثابتولی او پر باطلو تصوف باندې ردونه کولی، نن به عام تصوف هم په باطلو باندې ګډ سوي وای. علما ورته ناست دي، پر باطلو تصوف باندې ردونه کوي. حقاني خلک، حقاني صوفیه، هغه ځان د اعتراضاتو ته ګوري او هغه ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته تسلیموي او هغه ځان د اهل سنت والجماعت عقیدې ته تسلیموي. وایي که چیرې دغه معترضین نه وای او د تصوف دشمنان نه وای، نن به چا تمیز نه سوای کولی، نن به چا اصلاح د ځان نه سوای کولی. هر سړي به وایي زه صوفي یم. چې کله علما پیدا سوه، ورباندې معترضین پیدا سوه چې حقاني تصوف دا دی، جعلي تصوف دا دی، هلته واضحه سوه چې حقاني او رباني مرشد دا دی. او هغه چې د تصوف په نیز باندې، د تصوف په نامه باندې بیزنس کې، هغه بې جلا دی. د امام غزالي صاحب درېیمه طریقه دا ښوولې ده چې د دشمن خبرې اوره. دا یوازې دا نه معنی چې ملنګ به د دشمن خبرې اوري، ملنګ به په ځان کې اصلاح راولي. نه، د عامو انسانانو دپاره ښه پکار ده د دشمن خبره واوره. که دشمن درته ویلي چې ته حسدګر یې، بس په ځان کې اصلاح راوله. حسد
نیستی کا موږ ته ولله الحمد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې په اقوالو کې په افعالو کې داسې حدیث لرو داسې افعال رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل شوي دي چې په هغه باندې حسد ختمیږي ریا ختمیږي کینه ختمیږي بغض ختمیږي یپله چې تشخیص وشو چې په ما کې دا مرض شته بیا یې علماو ته لارې معلومې دي اولیاو ته لارې معلومې دي د اصلاح د ذریعې طریقه برابرېږي دا یې درېیمه طریقه ده څلورمه طریقه د اصلاح کومه ده که غواړې چې په ځان کې اصلاح راولي او د باطني امراضو څخه ته بری سې په خلکو کې ګډه ګزاره کوه په خلکو کې دننه اوسه دا ما عجیبه ده په خلکو کې دننه اوسه چې کم کار یو چا وکړي او خلکو ورڅخه کرکه وکړه ستا کلي کې یو چا غلا وکړه ستا کلي کې یو څوک د چا سره دښمني کوي خو دښمني د شریعت تر سرحداتو اوړي بس د هغه څخه ته پرهیز وکړه دا ستا د عیبو د اصلاح ذریعه ده زموږ ستاسې پښتو کې یو متل دی وایي عقل د بې عقله زده کېږي په عامه معاشره کې چې کمزوري سړي بد کار وکړي ته ځان ورڅخه وګوره یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت وکړي خلکو ورڅخه کرکه وکړه ته ځان ورڅخه وګوره ته ځان ځینې لرې کړه چې په دې کې خیر نشته بیا مکاشفة القلوب والا وایي وایي د حضرت عیسی وعلی نبینا علیهم الصلاة والتسلیمات ته چا پوښتنه وکړه دومره کمال ته په څه شي ورسېدلی چې د رب العالمین نبي جوړ شوي او د رب العالمین ته عابد او زاهد بنده جوړ شوي وایي ته ورته ویله چې د جاهلانو چې به کم کردار ما به دغه مخالفت کوئ کم چې په خلکو کې وسېدلم چې کم کار به یو سړي وکړي خوند به ونه کوي ما به نو نه کوئ دا هم د انسان د اصلاح ذریعه ده ستا سره په کلي کې یو سړی اوسېږي تا ته بد نسبت کوي نو خو دا بد نسبت د ده سره خوند نه کوي ستا ټول کلیوال دا وایي چې دا خوند نه ورسره کوي چې بیا مه کوه بس ستا په تا کې کمال دغه دی ستا په علاقه کې یو سړی تا په کافر او په ګمراه بولي خلک ټول درته وایي دا خوند نه ورسره کوي چې بیا مه کوه بس ستا دپاره کمال دا دی ستا سره یو سړی حسد کوي کینه کوي بغض کوي ترک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت کې سلام نه درته کوي نو خو ته به پوهېږې چې د ده سره دا کار خوند نه کوي چې بیا مه کوه ته بیا د ځان اصلاح وکړه